ستا د خدای نه په سلوارې قربان ستا د خدای نه په سروالې قربان انسانیت خو صبرېدی نشي نور دا چې زما شړۍ یې وشړوله د دې شالونه م ټینګېدی نشي نور د پروګرام په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مرستیال ښاغلي علي خان مسعود څخه هیله کوو چې راشي او موږ او تاسو ته خپله وینا وړاندې کړي خوږو درانو پښتنو وروڼو او خویندو تاسو ته ډاکټر کبیرجان ستوري د ډیورنډ لاین تاریخ او هغې سره شاملې جوختې کیسې وکړې چې نن په 12 د نومبر باندې پیرنګي زموږ امیر تش په نوم امیر عبدالرحمن خان مجبور کو چې د افغانستان ویش ومني او خپل تاخت او تاج محفوظ وساتي دا هغه د تاریخ خبرې وې چې کم امیر عبدالرحمن د نن نه تقریبا یو کال پخوا 1393 کې کړې وې خو د دې سره باید چې موږ دایر نه کړو چې نن افغانستان ته کومه مسلې ورپېښې دي چې باید په دې زور واچوو چې دلته کم مرضونه دي چې نن افغانستان ګډ په ګډ کړی دی افغانستان کې ماشومان مري افغانستان کې روزانه کونډې ښځې کونډې کېږي ماشومان یتیمان کېږي او تاسو که د خارجي ټلویزیونونه وګورئ مخیل د پرون هم 80 کسان مړه شوي دي کابل کې او زخمي شوي دي دا ولې نن پخوا به دوی وی چې دا جهاد دی په افغانستان کې کمونیزم کفر راغلی دی روس چې کوم دی خور مور نه پیژني او مونږه مسلمانان یو مونږه اسلام غواړو مونږه دلته عدالت غواړو مونږ دلته نظام محمدي یا نظام اسلامي غواړو په هغې وخت کې چونکې دا یوه ملي مسله وه روس تیری کړی و نو مونږه د دې افغانانو سره چې چا په دې نمونه خبرې کولې که څه هم مونږ ته پته وه چې دوی استادان په مغرب کې څوک دي خو بیا هم د لوی ملي ګټې دپاره دغه خلکو سره مونږ ملاتړ وکړو او آخري نتیجه دا وه چې ډاکټر نجیب الله د ملل متحد په ترو باندې په پرامن طریقه چې کوم اقتدار لېږدولو هغه ځینې کمونیسټانو وران کړو او بیا دا د اسلام داویګیر لاړل تاسو ولیده چې تاریخي کابل چې د افغانستان په تاریخ کې نه دومره افغانستان تباه شوی دی نه دومره افغان ولس تباه شوی نه د کابل مقدس ښار دومره تباه شوی دی لکه نن دا د اسلام داویګیرو چې تباه کړو کړ دا ولې د ځکه چې دوی سعودي ته راغلل ما په هغې وخت کې خپل ملګریو ته وی چې ماکا کې خو پرېږدوه چې د زمزم په اوبه دوی ولمبوي دا یو د بل په لاره نه ځي ولې په دا چې دلته مسله اسلام نه ده افغانستان کې شکر ده موږ په سلو کې سل مسلمانان یو دلته مسله د اقتدار ده دلته مسله د پیسې ده نو زموږ داخلي اخوندان نن افغانستان په کنډواله بدلوي ځکه چې دوی په جارو واخلي دوی غټې غټې بنګلې جوړې کړي دوی په پاریس کې او سویس کې خپل بینک بیلنس پیسې جمع کړي او دومره څټونه وکړي دوی په دې نه دي تړلي چې افغان ولس مري افغان بچي یتیمان کېږي خو دغه اخوندانو شاته هم باید چې موږ تاسو تعلیم یافته خلک یو پوه خلک یو چې هغه خلک وپېژنو چې څوک ولاړ دي دلته زه بین الاقوامي نظم چې امریکا څه کوي روس څه کوي هغوی وکړل خو دلته موږ ته علاقایي دښمنان دي د احمدشاه بابا ډېر خلک دا په اعتراض کوي چې د هند کې یا اصفهان کې حکومت ولې جوړ نه کړو دا سړی ښه پوهېده د خوب نه ولیدلی خو دغې پښتنو ته د نوي تمدن مطابق په رسمي پېژندلو پولو باندې یو مملکت په خپل کور کې ورکوو چې زموږ شناخت وشي هغه مملکت د مرګ سره زه اوږده تاریخ کې نظم یا مستقل مضبوط شوی نه و چې ایسټ انډیا کمپني پیرنګیان هند ته راغلل نو پیرنګیانو زموږ د دولت خلاف چې شاه زمان کوشش کوو چې پیرنګی د هند نه وباسي نو مالکن لاړو ایرانی راپسې راپورته کو چې دی به لاهور ته لاړو ایران به په هرات حمله وکړه او په پنجاب کې سیت راته پورته کړ دې دپاره چې هندوستاني افغانانو او د اصلي د کابل افغانانو په منځ کې سیت سملوي چې د دوی د نواب نجیب الله بنګشتو په منځ کې چې کوم د سیت سملې د رابطه کټ کړي نو د رجیت سنګ په ترو باندې او د افغاني سردارانو بې اتفاقي په ځای باندې د لاندې پښتونخوا پیرنګي لاندې کړه رجیت سنګ دوی د یو آله د یو بوټي په قسم استعمالوه
هغه مونږ ولیده چې فرنګي بیا رنجیت سینګ کورانۍ خلاصه کړله 1851 کې راغی پېښور یې ونیو روس راغی راته په امو کېناست او ایران به هر کال چې مونږ به دا جوګه کوله چې په سیک باندې حمله وکړو ایران به په هرات حمله وکړه نو وروڼو دا تاریخي خبرې تر څو پوره مونږ د افغانستان تاریخ نه پېژنو د افغانستان د ګاونډي ملکونو ناسته پاسته نه پېژنو چې مونږ سره یې څه کړي نو مونږ به همیشه په دې موږي خپاوه وو نن بیا هغه قوتونه دي چې د رنجیت سینګ قوت د پاکستان په شکل کې دلته موجود دی او د ایران د هغې وخت د قاچاریانو حکومت نن د اخوندانو په شکل کې موجود دی نن پاکستان راځي افغانستان درته دوړې دوړې کوي نن موږ ته خطره د امریکې نه نشته نن خطره موږ ته د روس نه نشته نن تاسو ته دا د اسلام په نوم جوړ شوي پاکستان زه تاسو ته وایم چې پاکستان افغانستان منډیي جوړوي افغانستان یو داسې شل مات ګډ مملکت باندې بدلوي چې د لاهور د کارخانې تولیې او برستړې چې کوم د په کابل کې خرڅېږي افغانستان د دې جوګان نه وي چې د ګنډلو ستنم جوړه کړي او دې دپاره ښه اصلاح په لاس ورغلې ده کله رباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي اوس چېرته ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان ځته وایي کندهار یې نیولی دی دا پکې یا نوې ده او پاکستان وزیر داخله هم تللی دی بابر صاحب ته نو دا وروڼو موږ تاسو ته پکار دي چې د پاکستان د دې شومې منصوبې نه موږ ځان خبر کړو دغه پاکستان د ملیټري انټیلیجنس افغاني دړمارو ته پیسې ورکړي چې تاسو افغاني بندونه والوځوئ افغاني بندونو الوځولو باندې کم اسلام آبادېږي یا کم ګاونډیتوب دی خو د ښه پوهېږي چې افغاني د برق ذریعه زه ختم کړه نن سبا برق د ټول صنعتي قوت منبع ده چې کوم مملکت برق نه لري هغه هېڅ هم نشي کولی نو دا مات ګوډ په درونډا کې یا یو ځای بل ده چې افغاني برق دی دا هم پاکستان ورانولو نن چې کوم د ایران را ننوتی دی په هرات کې درته ناست دی نن چې کوم دی په څه ورته په اذراجات کې د ده جازونه کیني بغیر دې نه چې څوک پروټیسټ وکړي او موږ تاسو دلته په خارج کې ناست یو موږ تاسو هېڅ نور نشو کولی دا هغه المان د المانیانو دی دا زه وایم دا زمونږ نه دی که دلته موږ ډېرې پیسې وګټو که دلته موږ ډېر تعلیم وکړو دلته موږ قدر نشو پیدا کولی زمونږ قدر هغه خړه خاوره ده چې کوم ته افغانستان وایي نو دې دپاره وروڼو په دې باندې سوچ وکړي چې د پاکستان او د ایران خلاف مونږ تاسو باید چې المانیان پوه کړو د پریس په ذریعه باندې د خبرو په ذریعه باندې چې پاکستان هلته څه کوي او پاکستان نن څه راخیستي دي کونړ تاسو ولیدو چې ټوکړي ټوکړي کړو نن جلابات راخیستې ده نن چې کوم د کندهار باندې قبضه وکړه او سبا به دا افغانستان ملک درته خلاص وي په کابل کې به یو د ګیرې وال درته کېنولی لکه آزاد کشمیر والا او د افغانستان اداره به د اسلام آباد نه کېږي دا هغه څه د ټوکې خبرې نه دي نه ما خپل په بستره کې سر نه کړی دی جوړې کړي مې دي دا هغه سپېره حقیقتونه دي چې په تاسو باندې را روان دي نو زه دا وایم چې د دې ملاتړ پکار دی نو دغه پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي بنیادي مقصد هم دا دی چې موږ غواړو چې هغه جوړ افغانستان چې کوم موږ ته لوی بابا احمدشاه پرېښی دی چا بیرته بحال کړو هغه بحال کول چې غټ خنډونه نن ایران دی نن پاکستان دی چې دا د رنجیت سینګ د پنجابي نماینده حکومت ناست دی د اسلام په نوم باندې نن افغانستان تباه کوي او تباه کړو کنه نو دې دپاره د دغه مخنیوي هېڅ څوک بل څوک نشي درته کړی نه امریکا درته کوي نه المان درته کوي دا به مونږ کوو او دا مونږ دغه احمدشاه بابا اولاد یو چې په دې منطقه کې نه مرکزي ایشیا کې څوک ورته ټینګ نه ایران کې ټینګ نه ورته هند کې ټینګ نن په مونږ څه شوي دي مونږ ولې تباه یو نو دې دپاره باید مونږ په ډاګر د دغه اخوندیانو خلاف چې نن افغانستان تباه کوي هغه د جهاد خبرې لاړې روس خبرې لاړې چې مخکې به مونږ چې دوی پسې خبرې ما کې روس به مضبوط شي نن د افغانستان په ټولو نه غټ دښمنان چې کوم د عرباني دی او ګلبدین دی چې یو د پاکستان ایجنټ دی بل د ایران ایجنټ دی